اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې ملک غني ګل بیبي ته شکایت وکړ چې مامور بیدار د شورا طرفداري کوي، خو ګل بیبي وویل چې دغه کار یې ښه دی. اوس به دا واورو چې د عجب ګل او الماس ترمنځ لانجه کوم ځای ته رسیږي. عجب ګله وایه کنه څه غورې دي؟ هی غورې خو بس همدا دي. زه تا ته حیران یم تا ته چې ته دا د کومې خټې نه جوړي. چې شی پاټې؟ اوس څوک پاټې څه کوي؟ کور کې به کومه دانه یي، پخوا به موږ غږولې، اوس بې څه کوو؟ پټې نه پټې، زه ویم د کومې خټې نه جوړي چې ته د خپل ضد نه ناوړي. میوه ګل لالا مې در پسې راولېږه، حسن خان در پسې راغی او تا هماغسې خپل ضد نه ناوړي. ولې؟ خولې خو مې خود خوښېږي، نو زه خو هر وخت خوله مې په سر وي، خو ګوره لونګۍ ورسره ښیي لونګیو. دا څه په غضب اخته یم خدایه. دا غوږ دې رانږدې که لږه، د ولور خبره درته کومه، د ولوره چې ته د دې سر خوړلي ولور نه ولې نه تېرېږي؟ څه کې بابا لرې شه، غوږ دې راته کوڼ کو وی. د ولور خبره دې کوله، ویوه څه دی د ولور په هکله؟ د دې ولور نه تېر شه، دا خبره نوره مه سختوه. ګوره عجب ګله، ته هم د دې کلي او زه هم د دې کلي یم، دلته خو دا اوس رواج دی رواج، وایي د کلي وځه خو د نرخه نه. تا لکه چې په دې کلي کې وخت نه دی تېر کړی؟ ما وخت تېر کړی، خو تا غوندې ظالم انسان ما نه دی لیدلی. خبرې ته ښه غوږ کېده، زه په چا باندې انسانونه نه کومه ښه، او نه مې په تا کوم انسان کړی دی. خدایه پاکه، دا سړی خو به زما د سر ماغزه اوبه کي. په رښتیا هم چې تازه ګوزه ډېر دوکه کړم. په کلي کې نورې جنکۍ لږې وې چې ما زوی ته کړې وې، د دې بلا نه به ما څه غوښته. عجب ګوله دوا لږه په زوره وکړه چې زه هم پې امین ویمه. مرګړیا غوږ دې دیوا دې اورېدو. زه ستا هره خبره اورم، خو ته هم زما دا یوه خبره واوره، که ته د دې ولور نه تېر نه شي نو داسې کار به وکړم چې ته به حیران پاتې شي. عجب ګوله ویمه دا ګز او دا میدان، نو ته به څه شی وکړې؟ ځه ویمه زه به مې خپل زوی ته بله ښځه وکړم او ستا لور دی تا ته په کور ناستی. آفرین، شاباسي، دغه دی خبره دې جوړه کړه که نه. ویمه ځمکه خرڅه که، ولور راکه، بس خبره جوړه، کار تیار. نو ومرګړیه خو دا خبره به دې مخکې کړې وې که نه؟ دومره وام دی کوم ځای او غږېږي کوم ځای کې. زه ورته وایم چې لور درته په کور کښېنومه، دا وایي چې ځمکه خرڅوي. بخملې څنګه دی؟ سبق دی چې شی دې زده کېږي او که نه؟ شکر دی، بس خواري ده کومه، ترجمه مې زده کېږي. اوس به معلومه شي نو چې تا پکې څه زده کړي دي. راته ووایه که نه چې دا څو ورځې سبق کېږي تا پکې څه زده کړل؟ ما پکې دا زده کړل چې مومن څوک ده، کافر څنګه یي او منافق چاته وایي. ښه، په دې ټولو باندې پوه شوې؟ او که نه، تازه ګل خو نام خدا داسې سبق ښیي چې د هر چا په مغزو کې نښلي. خو چې د ما دا یو مصیبت نه وی نو قرآن شریف همداسې نسم لوستی، خو خواري مې روانه کړې ده. خدای دې وس درکړي، په سبق کې هم خواري کوه او د کور کارونو ته مخه که، ځکه چې دام ضرور دي. واده تازه ګل پلاره، زه خو د کور کارونه کوم که نه، له ما خو پاتې نه دي. ولې نه دي پاتې؟ زه چې کور ته هغه ساعت راننوتم، لوښي یو ځای کې پراته وو، انګړ جارو شوی نه و، کور ډېر په بد حال و. شیرین نه مې پوښتنه وکړه، ویل زه اوس ګاره شوی نه یم او بخمله را سره لاس نه کوي.
توبه خدایا توبه، لاس ورسره ولې نه کوم؟ پخوا مې هم د کال کارونه کول او اوس یې هم کوم. خو پخوا هر څه سم وو، اوس ولې دا هر څه وران دي؟ وران ځکه دی چې ما ورسره کار نیم کړی دی. ورته مې وویل چې شیرینې خفه کېږي به نه، د ما سبق سره شوق دی، نو د کاله کارونه به سره نیم کو. اوس چې هغه خپل کار نسی کولی نو زه چې وکم؟ انعام ګل ځان سره بیایم، هغه زه سنبالوم، د کاله نور کارونه هم کوم. اوس چې شیرینه له خپل زوی نه نه اوسګارېږي نو زه چې وکمه؟ هغه ملامتیا خو په ما مه راچوه که نه. ملامتیا در باندې نه اچوم، خو کارونه مه پرېږدئ. سپوږمۍ لوري، مور ته دې خواړه راوړل؟ او پلاره، خواړه مې ورته راوړل. زرینې راپورته شه او دا خواړه دې له خیره سره وخوره. وبه یې خورمه، دلته یې کیدی. خو همدا اوس یې وخوره که نه، کېښودو ته خو یې نه دي راوړي. خو اوس مې ورته زړه نه کیږي. د سپوږمۍ پلاره، څه وکم چې نه مې تېرېږي؟ مورې خیر دی، په زور زور یې وخوره. اوس خو د خیره سره ډېره ښه شوې. پلاره، د مور وضعیت مې له خیره سره ښه دی. که کور ته لاړ شې نو څنګه به یي؟ هلته به ډاکټرانو باندې معاینه مو کوي او ته به خپلې دندې ته هم لاړ شې. سپوږمۍ لوري، ځو له خیره، خو ته راته دا ووایه چې تا سره اوس زموږ د تګ غم څنګه پیدا شو؟ زموږ په هکله خو به درته چا څه ویلي نه وي؟ نه، هېچا هم څه نه دي ویلي. خو هلته کور ځان ته دی او ستا دنده هم ده، نو ما سره د هغې غم دی. ای لورې، د دندې غم یې مه کوه، خیر دی، موږ به دلته په میاشتو میاشتو پاتې شو. خو ته داسې وکړه که نه چې یاسر ته ووایه چې خواښې د خارج ته وغواړه که نه. د خارج په ارمان مې هغه دی، وجود هم زخمی شو. زرینې، د خدای خاطر وکړه، بس که نور دا د خارج کیسې نورې پرېږده. سپوږمۍ لوري، زما هم زړه دی چې نور د خیره سره لاړ شمه، خو دلته مې د ملک بادر او شورا سره ژمنه کړې ده چې د موټرو د تیز رفتارۍ په هکله به یو ځل خامخا یوه حل لاره پیدا کوو. دا خو به ډېر ښه کار وشي پلاره چې د تیز رفتارۍ مخه ونیول شي. زما په مور باندې چې کومه واقعه وشوله نو دا د خدای په بل چا نه راولي، خو چې دا کار څومره زر کولی شي له خیره سره ویې که. ساجده وروره، سترګې پټې که، تاریخ شیدم کوه، ستویخانه نه کې، هغه دی توتي راغلی، کوتره راغله. سترګې پټې که، ښکاره نه کې، تاره یو توتي کوتره رانسم. راځو لورې، دغه شان ساجد سره لوبې کوه تر څو زه کار خلاص کړمه. چې ساجد په لوبو وي نو زه اوسګاره یم کار ته. سمه ده مورې، خو واده څنګه شو؟ تا ویل چې عابد لالا له واده کو، زه خو له ډېره خوشحاله یم. واده وایي کله کېږي؟ لورې، موږ ستا د لالا واده غواړو خو نه کېږي. نو ولې نه کېږي؟ عابد لالا واده نه کوي که پراله والا نه کوي؟ پلار خو دې ورته زر تر زره واده کول غواړي او عابد لالا دې تیار دی، خو نورې خبرې دې پکې ولورې. نورې کومه خبرې دي؟ زه خو والا ډېره پته وایم چې عابد لالا واده شوي، بیا په وخت کې زه سندرې وایم. هی کاش چې ته په دې خبرو پوهېدې. نازو لورې، واده کول پیسې غواړي او موږ سره اوس لپاره دومره پیسې نشته چې کله هم پیسې پیدا کړې نو بیا به د عابد لالا ته واده وکړو. مورې، ما پیسې تورې کړي، هغه به درکړمه. عابد لالا له واده وکړه ښه، زه پرخې ورندال ته ډېره خوشحالېږم چې موږ کره راشي. وای تا نه قربان لورې، ته د خپلې پیسې ځان سره وساته، موږ به څه بله چاره وکړو او له خیره سره ستا ورندار به کور ته راولو. مورې، اشنا هغه بل چا کره راشي،
نه لورې هغه بل چا کره نه ځي همدا مونږ کره به راځي له خیره خو چې د واده خبرې خلاصه شي اوس ته ساجد سره لوبې کوه زما لږ کار دی چې هغه را خلاص کم اله بلا دې واخلم آفرین ورځه مور ورځه زه ساجد سره لوبې کوم الف زور لري لام غړوندی چې دواړه پیوسته کما الف الف لام ال بیا هی زور لري او میم غړوندی هی او میم چې پیوسته کما هم الهم دال پیخ لري دال پیخ دو الهم دو بخملی نه خدا ډیر کوشش کې خو دا پټکو سبق درته لږ سخت دی چیو کمنو یادوم بای تور پیکې ډیره مینه ورسره لرم چې زه سبق یاد کما خدای چې یاد کی خو چې یاد شي که زما منی بس ترجمه تا کی نه دا به درته سختی ترجمه تم کینم او دا مې زده کوم ترجمه راته لږ اسانه ده خو د موږ په ژبه ده او دا پټکو سبق لږ سخت دی خو ما ویلی دی چې زده کوم بای بخملی ترور وایم آفرین شه او پتاشه ته سبق زده کولی شي څوک هم چې سبق یې خواري وکړي د هغه زده کیږي خیر دی که تا ته لږه سختۍ د قرآن شریف سبق چې څوک لږ سخت زده کړي نو هغه ته دوه اجرونه دي دوه یو د ویلو او بل د سختۍ خدای دې ښه ده که چړ راته ښه کوي څنګه تور پیکۍ کاني خو به درته ویلي نه چې سبق پرېږده وایي سلګۍ دا ته څه وایې زه به ولې ورته داسې وایم ما ورته صرف دومره وویله چې په ټکو د سخت زده کېږي نو خیر دی یوازې ترجمې ته کښېنه په ترجمه خاص هم پوهېږي زده کېږي تور پیکۍ کاني ته ښه وایې خو که چېرته د ترجمې سره قرآن شریف هم زده شي نو ډېره به ښه بیا به ترې پوره مطلب اخیستی شي بخملی ترور خواري پرې نه دی توکل په خدای نو خواري خو کومه باقي نور د خدای کارونه دي چې د ما په قسمت کې سبق ستا او کنه شته دی له خیره سره زړه مو ورخطا کوه مونږ هم چې اول سبقونه شروع کول ویل به م چې دا به م زده شي یا نه خو اوس هغه دی قرآن شریف لوستلی هم شو په ترجمه هم پوهېږو او نور لیک لوست هم کولی شو که خدای ته منظوره وه په تا به م دا ورځ راشي ښه مامور صاحب بیداره تا څه وکړه هغه خبره دې دفتر سره شریکه کړه که نه هو ملک صاحب خبره مې شریکه کړله او د دفتر له خوا نه راته یوه طرحه راکړل شوه چې طرحه درکول شوه خو مونږ سره شریکه که که نه د دې ټولو ډېره تعدي ده چې د دې ستونزې غم وخوړل شي تر څو موټروانان تیز رفتارۍ نه منې شي انجینر صاحب فریده د همدې لپاره راغلی یم چې دا طرحه زه له تاسې سره شریکه کم زموږ دفتر وایي چې د موټروانانو د موټرو د تیز چلولو لپاره باید د دوی وختونه قید شي هغه څنګه مامور صاحب ملا صاحب هغه داسې چې کوم موټر له اډې نه وځي نو دوی ته باید یو پرچه ورکړل شي چې په دغه وخت باندې دا موټر له اډې ووتو او تر ولایته او یا تر ولسوالۍ پورې باید په دومره وخت کې ورسیږي که له هغه وخت نه مخکې ورسېده نو دا به د اصولو نه سرغړاوی وي مطلب دا چې تیز تللی دی نو بیا یې ښه دا ده چې په هغوی باندې جریمه کېښودل شي او چې کله جریمه پې کېښودل شوه نو موټروانان بیا تیز موټر نه چلوي بس که زی هماغه زما خبرې له به راځئ دا وړی نه شړی کېږي و مطلب شه ولې نه شړی کېږي دغه دی د مامور صاحب خبره خو ځای نیسي که نه د مامور صاحب خبره ځای نیسي خو تاسې پر لوی لاس دا خلک د خپل ځانه تورې کوئ وګورئ اوله مرته کرایه وټاکله ټول خلک په هغې باندې ناراضه اوس هم پکې دا دی د جریمې خبره راپورته کړه زه خو وایم موټروانان پوه شه او ګاډې پوه شه چې څنګه چلوي هماغسې دی وچلوي میلی څه ګټه تاوان یې خپل دی یا د الله تعالی نیک بخته مطلب شاه دا ته څه وې خبره یوازې د ګټې او تاوان نه ده د خلقو د ژوند خبره ده مونږ باید د خلقو ژوند وژغورو او د همدې مقصد لپاره خو شورا جوړه شوه چې شورا به د خلقو خدمت کوي امن کمیټه جوړه شوه
چې د خلکو د مال او سر ساتنه وکړي. د وحدت او د کنډو کلي لپاره یو ملک وټاکل شو چې ستونزې په سمه توګه حل شي، او چې خدای مکه د خلکو ژوند په خطر کې وي، نو دا هر څه بې معنا دي. ملا صاحب رښتیا خبره وکړله. بس مونږ ته پکار ده چې د مامور صاحب طرحه ومنو. مامور صاحب ستا د کور ودانې تا مونږ ته لاره وښودله، نور تک په زمونږ کار دی. سمه ده. بس نو په همدې لار باندې کولی شو چې مونږ د تیز رفتارۍ مخه ونیسو. خدای مکه چې بیا دغسې کومه بده واقعه ونه شي. الله دې نه کړي چې بیا به داسې واقعه پیښیږي. مامور صاحب تېره واقعه زموږ لپاره یو سبق دی، او چې اوس هم چې موږ سبق نه اخلو نو بیا به موږ ډېر بېکاره خلک یو. ښه مامور صاحب څه کوو، زه او ته ځو. تا ویل چې زما لږ څه کار دی او تادي مې ده. هو مې وګوله ځو له خیره سره. خو رښتیا دوی ته مې یوه بله خبره مې یادوله. ویمه که تاسې داسې یو کار وکئ چې د خپلو غونډو او راټولېدو دپاره یو مناسب ځای ولرئ نو ډېره به ښه وي. هغه ورځ چې زه تاسو پسې ګرځېدم نو ډېر ستړی ستومانه شوم. که ځای مو معلوم وي نو تاسې سره به خلک په اسانه مخ کېږي او خپلې ستونزې به در سره شریکوي. د پولي پورې ډرامه چې تاسې به اورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې ملک غني ګل بیبي ته وویل زرینه او مامور بیدار باید رخصت شي، ځکه د دوی راتګ ملک غني کله هم په نیک پال نه دی نیولی او په بد پال یې نیولی. نو د بد پال نیول څنګه کار دی؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولي پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 2 شپږ شپېته 3 10 15.